دا ویډیو می خاص د جنکو لپاره جوړه کړې اورېدل یې پر تاسو که زه درته ووایم له کوره مه وځه یا زده کړې دې تر 12مه ورسوه او بس یا داسې نورې څه خبرې زه پوهېږم که ته له کوره یوازې وځې خامخا ځورول کېږي له دې ښه ده چې په کور پاتې شي که زه وایم باید حجاب وکړې ځکه نه غواړم هر فاسق انسان ستا مخ وویني هغه وایي له پاکټه چې چاکلیټ خلاص شي هره حشره پسې راځي که زه وایم زده کړې مخته مه وړه هغه ځکه چې نن سبا ماحول د بدکارۍ ته مجبوروي په زور زه پوهېږم چې هر هلک خراب نه وي خو زه په دې هم پوهېږم چې نور هلکان تا وګوري زړه کې څه وایي خور جانې زه ډیموکراسي نه منم ځکه اسلام ټولو ته حق ورکړی ان هغه وړوکې ملتونو ته هم بیا یې خو ښځې ذات ته ښه پوره حق ورکړی ده نو ته له چوکاټ څخه مه وځه ته پوره حق لرې چې په خپله خوښه ژوند وکړې خو د اسلام په چوکاټ کې نه د باندې نو زه که بد یم خو ستا عزت راباندې ګران دی نو خپل حجاب وساتئ او ځانونه وساتئ